درنو مینوالو په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسو خبره په دې کوو چې څرګنده یې یا د څنګ په څنګ ټکو یې څنګه یا کله پر اوږده یې یا د لاندې باندې ټکو یې باندې بدلیږي. پر څرګنده یې پایدونکی نرینه جمع نوم ستاینوم او اصلي فعل جمع ښځینه بڼه چې ده په اوږده یې سره راځي، لکه ښکلي هلکان. هلکان جمع دي او صفت یې ښکلي دی، یعنی یې څنګ په څنګ ټکي لري. خو همدا صفت چې کله ښځینه ته راځي، لکه ښځې دي دلته، بیا ښکلي په ښکلي اوړي، یعنی د څنګ په څنګ ټکو یې د لاندې باندې یې بڼه غوره کوي. ښکلي هلکان دلته بدل په څه شو؟ ښکلي ښځې. یا که فعل وي باور او ناور راغلي دي، خو که دلته د باور او ناور په ځای د ښځو نومونه وي لکه لیلا او خندا، بیا راغلي په څه بدلیږي؟ راغلي. یعنی لیلا او خندا راغلي دي. راغلي کې څنګ په څنګ ټکي وو او راغلي کې لاندې باندې ټکي سو. یا میلمانه تللي، میلمنې تللې. تللي کې څنګ په څنګ ټکي او تللي کې لاندې باندې. یا ښځې تللي دي. دا ډول شوي پر شوي، کړي پر کړي بدلیږي. ګورئ، امونه مړاوي شوي، مڼې مړاوي شوي. امونه چې نرینه نومونه وو شوي پکې راتله، او مڼې چې دي ښځینه نوم دی، شوي پر څه بدل سو؟ شوي بدل سو. یا بوټي شنه شوي او ونې شنې شوي. بوټي نرینه نوم وو شوي پکې راتله، یعنی یې څنګ په څنګ ټکي لرل. خو دلته چې ونې شوې بیا شوي پر شوي بدل سو، یعنی لاندې باندې ټکي رااله. یا وایي ما ډیر کورونه جوړ کړي. خو که کورونه په ځای خونې وي، خونې چې بیا ښځینه نوم دی، نو وایي چې ما ډیرې خونې جوړې کړي. نو دا هم پر اوږده یې د څرګندې یې د بدلیدو مختلفې بیلګې وي. که تاسو هم په دې برخه کې څه لرئ، زموږ سره یې شریک کړئ. الله مو مل شه.